ډیری دوستان به د امریکا د ډیوی لاشي پروګرام په اړه معلومات لري. دا د امریکا د دایمي استوګنځي یا د اوسېدو یو پروګرام دی چې هر کال د مشخصو هیوادونو لپاره 50,000 کسانو لپاره دی څنګه کوي ویزا ورکوي. ډیوی لاټري داسې یو پروګرام دی چې کله ته اکسپټ شوې قبول شوې او بیا امریکا ته لاړې هغه ته به ستا لپاره د دایمي استوګنځي ریسیډنټ یا هغه ته قبولي درکوي او دا نسته چې دا به د مشخص وخت لپاره وي یا د شپږ میاشتې نه یا د یو کلنۍ یا د 2 کلنۍ نور پروسس باندې مخته وړل کېږي. نو دا هر کال د اکتوبر په 4 یا 5 تاریخ باندې شروع کېږي او بیا هم د نومبر تر 1 تاریخ پورې دوام لري چې کولای شي په دې موده کې تاسو نوملیکنه ورته وکړئ او بیا د دې نتیجې د راتلونکي 2025 کال په جون میاشت کې څنګه کېږي اعلانېږي. نو سږ کال بیا هم د 2025 کال لپاره 26 کال لپاره ثبت نام نوملیکنه د راتلونکي چهارشنبې په ورځ یعنې د اکتوبر په 2 تاریخ باندې شروع کېږي. تاسو کولی شئ چې په مشخص سایټ کې څنګه وکړئ نوملیکنه وکړئ. زه تاسو ته مشخص لارښود وایم یا په دې ویډیو کې به هغه شرایط ووایو چې کوم شرایط تاسو کولی شئ چې پاملرنه ورته وکړئ او یو ته متوجه اوسئ تر څو ستاسو د قبلېدو او یا پلاټري کې د انتخابېدو چانس مو هم نور هم زیات سي. ځینې کسان هر کال ثبت نام کوي وایي چې زه نه سلیکټ کېږم یا نه انتخابېږم. د هغو لپاره خاص نکات یا هغه اصول چې د ډیوی لاټري د پروګرام لپاره دی ایښي دي هغه یې اصل کې نظر کې نه دي نیولي. هغه شرایط به مونږ وایو چې هغه کوم شرایط دي چې هغه باید مونږ په نظر کې ونیسو تر څو زمونږ د انتخابېدو چانس زیات سي. دغه لاټري پروګرام موږ وایو چې د 2024 کال په د اکتوبر په 2 تاریخ باندې سټارټ کېږي او د 2024 کال یا د نومبر په 1 تاریخ باندې څنګه کېږي کلوز کېږي. نو نتیجه یې د شپږو نه په 12 میاشتو کې اعلانېږي. په شپږ میاشتو کې دا معنی شپږ میاشتې وروسته یې دې نتایج اعلانېږي او هغه کسان چې په هغه لومړۍ مرحله کې د دوی د نوملیکنې ریزلټ یا نتیجه معلومه نشي کولی شي د شپږو میاشتو په موده کې دوی بیا هم چیک کړي هغه کوم کنفرمیشن کوډ چې ورکړی ده او تر څو خپله نتیجه معلومه کړي. داسې نه ده چې حتما په هغه ورځ باندې چې کوم نتیجه اعلان سوه او تاسو خپل کوډ یا کنفرمیشن کوډ چیک کړئ او ووایئ چې والا زه نه یم انتخاب سوی. یا کولی شي په هغه نور شپږو میاشتو کې هم ستاسو د انتخابېدو چانس ډېر دی او چې کله تاسو کولی شئ په هغه د دوی په مشخص سایټ کې وګورئ چې راتلونکي دا د ویډیو په راتلونکي سلایډو کې شته هغلته به تاسو ته ووایو هغلته یې کتلی شئ چې هغه خپله نتیجه هم وګورئ. د کومو هیوادونو اوسېدونکي کولی شي چې نوملیکنه وکړي. د ډېرو هیوادونو کسان کولی شي چې په دې پروګرام کې نوملیکنه وکړي خو افغانستان هم شته کې یعنې د افغانستان وګړي خلک هم کولی شي چې په دې برخه کې یا په دې پروسه کې نوملیکنه وکړي. تقریبا هر هیواد ته مشخص ظرفیت ورکول شوی ده په دې 55,000 لاټري کې چې تقریبا د افغانستان 7% هغه خپل ظرفیت افغانستان ته ورکول شوی ده. تقریبا 3,500 کسان راځي چې هر کال کمه یو زیاته پکې راځي انتخاب شوي دي. او د دې ډیوی لاټري لپاره مهم ټکي او شرایط لکه ما ورته ویل کوم ټکي باید موږ په نظر کې ونیسو. اول دا ده چې هغه کس چې د دې ډیوی لاټري لپاره ثبت نام کوي حد اقل باید له 12 نه څخه د فراغت سند او یا هم 2 کلنه تخصصي تجربه ولري. صحیح ده. ته که چېرته له 12 نه فارغ وي خو ښه ترخه که نه په یو مشخص برخه کې که ته چېرته یو تخصصي
تجربه ولري هغه هم لا حده. لکه موږ وایو چې په برق په رشته کې یا د موټر په رشته کې وي که نه، یا بل مشخص تخصصي دغه وي. بیا وایي که چېرته تاسو په 11 او یا هم 10 سیم کې یاست، نو د نوملیکنې پر وخت مقصد دغه کله چې تاسو ثبت نام کوئ هغلته بیا یو اپشن تاسو درځي چې های سکول نو ډیګري اپشن کولی شئ چې انتخاب کړي، تر څو هغه دا اپشن یې دې لپاره ورکړی، د یو کسانو لپاره ورکړی چې هغه اوس په 11 یا 11 سیم کې دي او له 12 نه فارغ نه وي، نو د هغو لپاره هم دا ښه چانس ده. دویم مهم ټکی یا شرایط یا هغه اپشن دا ده چې د هغو هیوادونو څخه واوسي چې په لیست کې شامل دي. لکه ماسې مخکې وویلي چې معنا هغه د دوی په لیست کې باید شامل وي، هغه کسان باید ثبت نام وکړي. صحیح ده. نو په هغو کې افغانستان هم شته، د افغانستان خلک هم کولی شي چې نوملیکنه ورته وکړي. دریم شرط یې دا ده چې عمر مو د 13 کالونو نه لوړ وي، مستقل نوملیکنه کولی شي، که کم وي د خپل مور او پلار تر سرپرستۍ لاندې نوملیکنه کېږي. هغه کسان چې عمرونه یې له 13 کلنۍ څخه لوړ وي هغه کولی شي چې خپله نوملیکنه وکړي او ځان د کور مشر یې سرپرست وټاکي. خو هغه کسان چې عمرونه یې له 13 کلنۍ نه کم وي دی کولی شي د خپل کورنۍ غړو پورې ځان وتړي. لکه د ده پلار ثبت نام کوي، دی باید د زوی دغه وکړي پسې ونیسي، او یا که چېرته دی ثبت نام کوي اول باید پروسه لري د ثبت نام، اول باید د پلار ثبت نام وکړي، د هغو پسې هلته یو مراحل دي د کورنۍ نور غړي هغلته کولی شي دی خپل کوم معلومات چې دی هغه ور واچوي. څلورم چې مهمه خبره پکې د هغه د تصویر یا عکس انتخاب دی. د تصویر او عکس انتخاب او هغه د دې په شرایطو برابر عکس انتخابول مو په دې پروسه کې زما په نظر د 40 تر 80% پورې ستاسو د سلیکټ کېدو چانس ده. داسې عکس باید انتخاب سي چې هغه په یو پاکه صفا ځای کې اخیستل سوی وي، په تور ځای کې نه یا په تیاره کې نه وي اخیستل سوی، او لکه دلته نور عکسونه چې هغه د یو څنګ څخه نه اخیستل سوی، له یو طرف نه یو طرف مخ ښکاري بل طرف مخ نه ښکاري، او یا د عکس په وخت کې تاسو عینکې په سترګو وي، او یا هم ماسک اچولی وي که نه، او یا مخ دونه پټ کړی وي چې بیخي هغه غوږونه مو نه ښکاري. نو حد اقل په د عکس په اخیستلو په وخت کې تاسو کوشش وکړئ چې عینکې استفاده نه کړئ، او مخامخ کیمرې ته کښېنئ، او ماسک مو نه استفاده کړی، او یا هم داسې نه وي چې مقصد په یو څنګ نه یا بل څنګ نه ناست وي، هغه عکسونه بیا نه اکسپټ کېږي، قبول کېږي. بل لکه ماسک دلته ویلی سي که چېرته وړکی ماشوم تاسو سره وي دا معنا نه لري چې یو چا په غېږ کې اخیستی یا هغه بیا عکس واخلي که نه، او یا یو طرف ته یې کتلي بل طرف ته یې کتلي بیا عکس واخلي. مقصد عکس باید څنګه وي؟ صفا وي. او بیا زیاتره عکسو کې ځینې کسان ارایش کوي، کوشش وکړي چې له ارایش نه یا له ډېر عکس له فوټوشاپ کولو څخه هم ډډه وکړي، یا څومره چې ساده عکس وي باید تاسو کولی شئ څنګه وکړئ انتخاب یې کړئ. ډېر ارایش یا ډېر فوټوشاپ کول عکس هم څنګه کېږي ټریک کېږي او ستاسو د نه انتخابېدو چانس له لاسه ورکوي. او عکس مو مهمه خبر، عکس مو باید نوی وي او له 6 میاشتو څخه باید مقصد زیات 6 میاشتو څخه باید مخکې نه اخیستل سوی. داسې نه وي چې پروسه کال تاسو یو عکس اخیستی هغه اوس ثبت نام کوي، هغه اوس استفاده کوي. هلته دی درته وایي ځکه چې ځینې کسان وایي چې دا سیسټم څه پوهېږي چې دا اوس عکس مخکې اخیستل سوی که نه، دی داسې یو ټریک پکې کارولی د هغه کس چې موږ ورته اپلوډ کوو هغه سیسټم خپله ټریک کوي چې مقصد دا څه وخت اخیستل سوی ده، نو یعنې ستاسو هغه د لغوه کېدو ستاسو د ناکامیه کېدو چانس ډېر کمیږي. نو عکس مو باید تازه اخیستل سوی وي، او په عکس مو باید 6 میاشتې نه وي تېرې سوي یا پوره سوي نه وي، دا 6 میاشتې په مابین کې باید اخیستل سوی. خو که چېرته نوی عکس اوس ورته واخلئ یا خو بیخي بهتره طریقه ده. بل په عکس کې مهم دا ده چې د عکس بکګراوند مو باید څنګه وي؟ سپین وي، نور رنګه زیړ و خړ و برګ و داسې په چمن کې ولاړ ونو ته ولاړ یا یو منظرې ته ولاړ دغه عکس د قبولېدو وړ نه ده. پنځم په عکس کې مهمه خبر دا ده چې د عکس اندازه مو باید 600 په 600 پکسله کې وي، او سایز یې باید له 240 کیبي څخه زیات نه وي. صحیح ده. عکس اندازه خپله دی لري چې هغه درته وایي چې عکس مو باید 600 په 600 پکسله کې وي، او هغه سایز یې ځینې وایي چې 1 وي د 2 وي، دا معنا د دې عکس سایز باید له 240 کیبي څخه زیات نه وي. او لکه مخکې چې ما درته ویلي چې د عکس اخیستو په وخت کې باید ستاسو
عکس سپین بګراوند ولري. د عکس د جوړېدو لپاره په راتلونکي ویډیو کې به زه تاته وایم چې تاسو څنګه عکس په یو دې 600 پکسله کې جوړوئ او دغه سایز یې څه رقم ورته کوچنی کوئ. د دې لپاره یو خاص سافټویر استفاده کیږي. هغه سافټویر به هم زه تاسو ته وښیم. تاسو کولی سئ چې په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ او د دې اړتیا نشته چې تاسو یو فوټوکافي ته لاړ سئ، پر عکس باندې 100-200 افغانۍ ورکوئ. کولی سئ چې هغه عکس همدې دغو ته واچوئ سافټویر ته او په هغه خپل سایز کې درته جوړوي د همدې لاټرۍ لپاره. بل مهمه خبر دا ده چې د پاسپورټ درلودل که چیرته د کورنۍ کوم غړی مو لومړی خو دا ده که تاسو پاسپورټ ولرئ ښه خبره ده، مهمه داسې 100% مهمه نه ده چې باید حتما ولرئ. په تېرو کلونو کې مهمه وه چې باید پاسپورټ ولرئ، خو هم دا یو کال کېږي چې 2 کاله کېږي چې بیرته پاسپورټ وایي کوي ښه ده، خو اپشنل ده، که نه وي مشکل نشته. اما که چېرته د کورنۍ یو غړی مو هغه کس چې هغه د کورنۍ مشر وي، یا ستاسو مشر ورور یا پلار وي که نه، هغه ثبت نام کوي، یا مور وي هغه ثبت نام کوي. که هغه پاسپورټ ولري، نور یې بچیان زامن یې که ونه لري هم مشکل نشته. او که بیا ټول ونه لري، تاسو کولی سئ چې په هغه الکترونیکي تذکره باندې او یا هم په هغه کاغذي تذکره باندې هم کولی سئ چې ثبت نام وکړئ. او کله چې ثبت نام کوئ په الکترونیکي یا کاغذي تذکره، کوشش وکړئ چې هغه خپل نوم او د فلار نوم په انګلیسي صحیح ولیکئ او د زیږېدې نېټه میلادي کال ته تبدیله کړئ، ځکه په دې وخت کې کله چې ستاسو بیا نتیجه اعلانېږي، هغلته بیا کله چې تاسو سرچ کوئ د خپل نتیجه معلوموئ، هغلته ستاسو نه خپل نوم او تخلص غواړي او د زیږېدو نېټه غواړي. زیږېدو نېټه بیا په هجري شمسي کال نه غواړي، هغه بیا په میلادي کال غواړي. نو په دې خاطر کله چې تاسو ثبت نام کوئ، دا د میلادي کال د پیدایښت نېټه مو له ځان سره ولیکئ. بله مهمه خبر دا ده چې د دې پروسې لپاره کوم اسناد ضروري دي، کوم ډاکومنټ باید موږ اماده کړو. لومړی خبر دا و چې زه باید وکړم چې ضروري خبر دا ده چې تاسو باید په دې پروسه کې په دا یوه میاشت کې باید یو ځلې ثبت نام وکړئ. کوشش وکړئ داسې نه و چې ولا ما پلاني فوټوکافي کې ثبت نام وکړو، یا په احمد مې ثبت نام وکړو، راځه په محمود هم ثبت نام وکړه که نه، یا یو ښار کې یا په ښار کې یو فوټوکافي باندې ما ثبت نام وکړو، اوس یې راځه د تره زوی باندې هم کوم، یا یو وار چې تاسو ثبت نام وکړو بس خلاص. که چېرته 2-3 ځله تاسو ثبت نام وکړئ، نو دا تاسو د نه انتخابېدو یا د ناکامېدو ډېر غټ چانس دی. نو کوشش وکړئ چې یو وار ثبت نام وکړو، هغه یو وار کافي دی ستاسو لپاره. مهم اسناد دا دي چې عکس باید وي صحیح سایز کې وي، په صحیح بکګراوند کې وي، او هغه سایز او هغه کوم دغه چې وي ستاسو لپاره چې باید په 2 پکسله کې وي، هغه باید برابر وي. او هغه ما چې درته ویل چې باید عکس تور نه وي، خف نه وي، په چمن کې نه اخیستل سوی یا په عینکو کې نه اخیستل سوی، او یا هم ماسک مو نه اچولی، یا له یو طرف نه نه، عکس باید مخامخ وي، هر څه باید پکې روښانه وي. دویم پاسپورټ که ما درته ویلې وي ښه ده، او که نه بیا هم ستاسو ثبت نام مخته ځي. خو که چېرته یي ستاسو د انتخابېدو امکانات یو څه اضافه کوي. دویم ایجوکیشن سرټیفیکیټ، که چېرته تاسو له 12م صنف نه فارغ وئ، کولی سئ چې هغه استفاده کوئ، او کوم تخصصي بخش مو که چېرته کړی وي، کولی سئ هغه استفاده کوئ. دویم چې دی هغه کاري تجربه که چېرته تاسو لرئ، هلته ذکر کېږي چې مقصد موږ په کوم ځای کې کار کړی یا څومره کاري تجربه لرو، په کوم بخش کې صحیح ده. او بل ایمیل ادرس باید ولرئ. هر کس چې ثبت نام کوي د کورنۍ یو غړی کوي، هغه باید خپل شخصي ایمیل ادرس ولري، که نه د بل چا په ایمیل ادرس باندې کوشش وکړئ دغه نوملیکنه مه کوئ. لکه ووایم یو انټرنیټ کاپي وال وایي، یو بل څوک درته وایي چې راځه زه ایمیل ادرس هم درته جوړ کړم، ثبت نام هم کوم، او دا ستا ایمیل ادرس هم بیا ته وایي چې دا دې له تا سره پاتې، هر وخت که نتیجه یې ووته بیا ماته چیک هم که. ځینې کسانو باندې باور کول ښه نه دي، دا کولی سي چې ترمنځ ډېر مسایل راسي، او دا ستاسو که چېرته په یو وخت کې ته کامیاب سوې، ځینې کسان داسې کولی سي چې دا ستاسو د کامیابي کېدو چانس او یا دا ستاسو نوملیکنه یو بل چا ته تبدیله کړي. صحیح ده، بل څوک استفاده کوي، بیا تا ته یو بهانه وکړي چې ولا ته نه یې صحیح ده. او بل ټلیفون نمبر مهم دی. خپل داسې یو ټلیفون نمبر ورکړه چې هغه هر وخت چلانده وي، ته استفاده کوي، او داسې نه وي چې داسې یو نمبر ورکړي چې راځه وله
زما شخصي نه دی یا د ما دوهم نمبر د هغه 3-4 میاشتې وروسته باندې ویب سایټ یا یو کال وروسته باندې. نو کوشش وکړئ دغه مهم اسنادو چې باید د دې پروسې لپاره دغه وي. د دې ډیویډ لاټري د ثبت نام رسمي ویب سایټ چې دی هغه دغه دی چې زه درته په سکرین باندې ښیم dvprogram.state.gov. دې ته کولی شئ چې تاسو په ګوګل کې ټایپ کړئ او د ویب سایټ ډایرکټ ورسئ. نور ویب سایټو باندې باور مه کوئ، ځینې کسانو ډېر فیک اکاونټونه او ویب سایټونه جوړ کړي دي، ستاسو نه د پیسو غوښتنه کوي، په عین URL باندې وي، خو تاسو کولی شئ چې ډوماین باندې تاسو کولی شئ چې غلط مو کړئ که نه. هغه تخنیکونه ځینې کسان پوهېږي، څوک چې ټکنالوژي سره بلد وي، چې په دې ویب سایټ کې ادرس کې به تاسو ډېر کوچنی حروف باندې به تاسو غلط کړي، ثبت نام او طریقه او هر څه به یې هغه رقمي پلیټفارم باندې به وي او داسې یو وخت به تا ته وایي چې نتیجه به میلان سي، تا ته به ایمیل سوی سي ته لا کامیاب یې او تاسو نه به پیسې وغواړي مخته ځي. اما دا واورئ چې دا ویزا ډیوي لاټري چې دی فری ده، هېڅ کاست نه لري، هېڅ څوک د پیسو غوښتنه نشي درنه کوي، هېچ چا ته پیسې مه ورکوئ. اما کله چې ته کامیاب سوې هغه بیا پروسس یې وروسته دی چې کله ته انټرویو کوې، میډیکل کوې، مخکې پروسې دي وړي، هغه بیا مصارف ټیکټ دی، هغه بیا مصارف په تا باندې دي که نه. خو د دې وخت لپاره چې تا ته ایمیل څوک کوي چې ته کامیاب شې زما نه ما ته پیسې راکړه او پروسه دې مخته وړم، په هېچا باندې باور مه کوئ. په دې کې هېڅ د پیسو ماتونه نشته چې څوک تا نه پیسې وغواړي. آنلاین کله هر ځای ویسئ نه. دغه کله چې تاسو لومړی ثبت نام کوئ نو مخکې چې ما هم درته ویل دغه ویب سایټ دی، نو کولی شئ چې تاسو کله چې ثبت نام وکړئ هغه دې باندې داسې یو ویب سایټ ته راځي چې په دې راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو لپاره د ثبت نام لارښود ویډیو هم درته ډکه کړم چې څنګه کولی شئ تاسو دقیق ثبت نام وکړئ او ستاسو د کامیابېدو چانس نور هم ډېر سي. نو په راتلونکي ویډیو کې به زه د دې پروګرام ته د نوم لیکنې لپاره تاسو ته ویډیو ریکارډ کړم او بل به د دې پروګرام لپاره هغه عکس چې موږ تاسو وایي چې یو بل چېرته موږ 1.5 افغانۍ ورکوو، هغه طریقه به زه درته ریکارډ کړم چې څنګه تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې عکس د دې ډیوي لاټري لپاره جوړ کړئ. اخیری کې دا وایي چې ولې ځینې خلک شکایت کوي یا ځینې کسان وایي چې موږ 2-3 کاله پیوسته ثبت نام کوو، زموږ چانس نشته یا موږ هېڅ انتخابېږو نه، خپل چانس له لاسه ورکړو. د هغو لپاره عمده دلایل دا شپږ عمده دلایل دي چې یو څه دي ستاسو اسنادونه منظم نه دي. ځینو کې ته وایې چې زه له 12 نه فارغ یم، ما 12 شهادتنامه شاید ونه لري، یا د عکسونو نیمګړتیاوې یا د پاسپورټ نیمګړتیاوې یا ایمیل ادرس ونه لري، او بل ستاسو تصویر منظم نه دی. هغه شرایط چې دوی ټاکلي دي په هغو شرایطو برابر نه دی، لکه 600 په 600 پکسله کې نه دی. یو عکس مو دوی درته وایي چې باید 240 KB نه لوی نه وي، تاسو یو عکس ورته 1 MB اپلوډ کړی ده که نه، یا د عکس سایز د 600 په 600 پکسله کې درته ویل دی، تاسو 950 په 600 کې پکسله کې عکس ورته جوړوئ. دریم دا چې تاسو دغه اپلیکیشن یا هم ثبت نام په بل چا باندې کوئ. دا معنا لري که چېرته یو انټرنیټ کافي وي یا یو بل دفتر وي یا یو بل لرې انډیوال وي، هغه ستاسو لپاره دومره خواني نه وباسي لکه څومره چې تاسو خپله ځان لپاره ثبت نام کوئ او دقیق اوسېږي. هغه یوازې کار یې له پیسو سره دی، پیسې اخلي او مخته ځي، ستاسو نه معلومات اخلي، درته وایي که اوس که نور زما کار نشته که نه. نو کوشش وکړئ دغه ویډیوګانې چې زه درته اپلوډ کوم په دې خاطر مو وایم چې ستاسو له پیسو نه کار لاس خلاص کړم، بل چا ته پیسې مه ورکوئ او خپله ثبت نام په خپله لاس باندې وکړئ، دقیق یې وکړئ، دې نه به خلاص یې چې والا یو به غلط ثبت نام راته کړی یا به صحیح ثبت نام راته کړی. مقصد ما څه وسي بل څوک ستاسو له غمه فکر نه کوم چې مړی چې وایي چې والا دقیق ثبت نام ورته وکړم، شاید وسي. بل عمده دلایل د پاسپورټ له وخته تېرېدل. ځینې کسان داسې دي چې پاسپورټ کې 1 میاشت وخت یا 2 میاشتې وخت یا ایکسپایر یې دی ورته اپلوډ کې وایي ځکه اوس که نه و توکل په خدای دی چې هسې اوس هسې ثبت نام نه انتخابېږو، یا که غواړي چې د ثبت نام یا د سلیکټ کېدو چانس مو زیات سي نو اسنادونه
یا ډاکومنټ چې غوښتي دي هغه ورته صحیح برابر کا، صحیح پاسپورټ ورته ورکړه چې اکسپایر نه وي. حد اقل 6 میاشتې وخت باید اضافه یې پکې له ثبت نام نه وروسته، یا 1 کال وخت خو باید وي پکې. بل عمده دلایل دا ده چې تاسو لکه مخکې چې ما ویل څو ځله ثبت نام کوئ، یو وار چې وکړو اخر کې بیا چې راځه بیا هم ثبت نام وکړه، خو دا څنګه سوی وي نه یې سوی، غلطي نه یې کړی، یا یو وار چې ثبت نام وکړو هغه کافي دی، نو څو وارې 2-3 وارې ثبت نام وکوئ. اخري ستاسو چانس او بخت هم په دې ځای کې یاري کوي. ځینې کسان دې وخت کې بخت او طالع هم یاري کوي، نو یو چانس هغه هم دی چې په دې برخه کې استفاده کیږي. نو که چېرته هم دا ویډیو خوښه سوې وي داسې لایک یې کړئ او د نورو کسانو لپاره هم د شریکولو لپاره یې درسره شیر کړئ تر څو نور هم خبر سي. که چېرته تاسو کومه پوښتنه غوښتنه لرئ ما ته په کمنټ برخه کې ووایئ، انشاءالله درته جواب ومومئ. ډېره مننه.